بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوی متل او د یو نوی ویډیو سره. نن ویډیو د پاره چې مونږ کوم متل خوښ کړی دی هغه دی د خر په ځای کولال داغل. په نن ویډیو کې به زه درته وایم چې دا متل څنګه جوړ شو او د دې په شا باندې کومه کیسه ده. نو راځئ غوږ شئ ورته. پخوا په زمانه کې به اکثر چې چرته اس ټټو خر یا نور څه څاروي بیماران شو نو هغه له باید داغ ورکولو. د انسانانو هم یو څو مرضونه داسې وو چې په هغې کې به انسانانو له هم داغ ورکولو یا به رګ وهلو. دا پخوانو مشرانو ته پته ده، نن سبا نوي نسل ته دا پته نشته چې رګ وهل څه ته وایي یا داغ ورکول څه ته وایي. د دې کسب به خپل استادان، خپل ماهران، خپل ډاکټرانو داسې وایي چې پخوا د یو کولال یو خر چرته ګوډ شو، چا ورته ویل چې هلکه په فلاني کلي کې یو تکړه ډاکټر دی د ځناورو، هغه له یې بوځه داغ به ورته ورکړي نو کیدی شي چې خر دې ټیک شي. سبا شو کولال خپل خر سحر وختي راونیو او مخکې کو او ډاکټر صاحب له روان شو. هغه چې هلته ورسېدو نو ډاکټر صاحب ته په انتظار کې 2 مریضان اول نه ناست وو، د داغ دپاره راغلي وو. کولال هم یو اړخ ته خپل خر وتړلو او راغو د 2 کسانو سره په انتظار کې کېناستو. ډاکټر صاحب د دغه 2 مریضانو دپاره سیخونه ښه په هور کې ګرم کړي وو. نو چې کله ډاکټر صاحب هغه ګرم سیخونو په لاس راواغشته او دغه 2 کسانو له داغ ورکو او هغې نه فارغ شو، نو شاګرد ته یې آواز وکړو چې راشي هلکه دا نوی کس چې کوم راغلی دا 3م کس دی هم رونیسئ او ده ته یې ویل چې ملا دې بربنډه کا. د ده په شاګردانو کې یو شاګرد و، هغه لیدلی و چې دا کس پخپله بیمار نه دی، ده خو خر راوستی دی. زه یې ډاکټر صاحب ته چغه کړه چې ډاکټر صاحب ګورې خیال کوه ده خر راوستی دی، د خر په ځای ده له داغ ورنه کړي. او داسې کولال د داغ نه بچ شو. بیا وروسته د شاګرد دغه چغه دغه خبره د متل په طور باندې مشهوره شوه او نن سبا خلک دا متل په داسې حالاتو کې استعمالوي چې چېرته کې ګناه یو کس کړی وي، غلط کار یو کس د لاسه شوی وي او سزا بې ګناه کس ته میلاویږي، نو خلک وایي چې هلکه د خر په ځای کولالو داغلو. ملګرو دا و د نن متل او د هغې کیسه. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه وي نو دې له لایک ورکوئ، ملګرو سره شیر کوئ او زموږ چینل سبسکرایب کوئ. ملګرو اجازت غواړم، د الله په امان.